السلام علیکم ملګرو نن زه تاسو ته ښایم چې موږ بلکې آیټم څنګه پیک کوو. بلکې مطلب وزندار آیټم کوم پروډکټ چې وزندار یې هغه موږ څنګه پیک کوو. نو ول باید تاسو سره د رنګ غټ بوکس وي او باید ټیپ در سره یې د امازون ټیپ. نو پروډکټ به تاسو مکمل د تاسو ته ښایم دلته دا وګورئ. دلته به تاسو مکمل پروډکټ تاسو بند کې پلاستیک او ټیپ په ولګوئ ښه مضبوط او بیا به کارټون کې دننه کیږدئ چې پروډکټ ته څه زیان ونه رسیږي. او بیا مکمل د کوم کارټون چې دا بند به کوي او ټیپ به ولګوئ او لیبل یې ګورئ د ښي طرف ته د سپین د لیبل به ولګوئ او بس کسټمر ته به یې ولګئ. بس دومره پروسس یو دومره ګران کار نه ده.